د سوتیدل ووته ډاکټر نجیب الله په خپل سر افغانستان او د افغانستان حکومت 3 کاله وچلو جی دا دته اعلان غاړي کښېښوله دته اعلان وکړ چې زه استعفا وکړم اوس نو دا چې الزام لګولی چې خارجي قوتونه راغلي هغه ووتل چې د چا حکومت دی هغه په خپله رضاکارانه وایي زه استعفا ورکوم دلته بیا موږ چالو کړه موږ معنا پاکستان صحیح پاکستان زموږ ملک دی لیکن موږ دروغ نه وایو که په رښتیا خلک خفه کېږي زنده باد زه په خپله اوس ودما سړی مړ دی غلام اسحاق خان صدر ډاکټر نجیب الله د استعفا خبر راغی ټلویزیون باندې تاریخ باندې یاد دی خو د پاکستان د روژې اوله ورځ وه دی صدر و ما ملاقات چې وغوښته کور یې ودان ملاقات ټایم یې راکړه ورغلم ما یوه خبره ورته وکړه ما غلام اسحاق خان ته پښتون یې تجربه کار سړی بیا د پاکستان صدر یې ډاکټر نجیب الله د استعفې اعلان کړی دا خطرناکه خبره ده ډاکټر نجیب الله که استعفا ورکړي افغانستان کې انارکي جوړېږي افغانستان به اور واخلي تله زه به یو خواست کوم ته مهرباني وکړئ دغه ټرانسفر اف پاور کې کومک وکړئ چې ډاکټر نجیب الله خپل حکومت پرېږدي مجاهدینو ته یې بولي کې چا چې ګټلې په دې ډېر مجلس سره وکړي خو دا انګریزي کې راته وایي چې هغه یې نه مني ما څوک نه مني مې ورکړل مجاهدین یې نه مني ښه مجاهدین نه مني دی مړ دی ما ورته خندل ما ورته مجاهدین او څه د لاس خلک دي صحیح خو انګریزي کې راته وایي چې he must step down ما ورته ټیک د step down لیکن وردا خو لکه د شیشې ګلاس سم یو حال کې خلک راوغواړي ګرجان به راشي دی به د شیشې ګلاس حواله کړي چې کوم چاته حواله کوي د افغانه کې ګلبدین صاحب غواړي که برهانالدین رباني صاحب شهید محترم غواړي که بل څوک ما ورته مجلس سره وکړي خو سره پوه نه شو د دغه ځای نه لکه که تا کې ستا په ارادو کې خطرناک ارادې نه وي ولې تاسو موټاژ کاوه ده بې مسیوان راغلی ډاکټر نجیب الله فوجونه پر ځای و افغانستان پر ځای و افغانستان ادارې پر ځای و ملټري اکاډمي پر ځای و جهازونه پر ځای و هوایي اډې پر ځای و تا ګټلې وه بل بایللې وه نو ته به ځې په ډېر بهترین فاتح په انداز به ځې هلته به دنیا را جمع کېږي ډاکټر نجیب الله تا ته کردار حواله کوي خپل افغانان دي هر څوک چې وزیر اعظم کوي ډاکټر نجیب الله شی یې سبوټاج کړ زما دا الزام دی دا د دې خوا نه وشو نه یې دا ده چې موږ یې په اور کې ودرو افغانستان یې په اور کې ودرو ډاکټر نجیب سره د دې خلکو بنیادي اختلاف څه و چې دومره غټ کاري کولو چې پر افغانستان یې په زیاتره تر خلکو ډاکټر نجیب خو چونکې د پارټۍ سره اختلاف و هغه ته اقتدار نه پرېښو او هغه خپله تیار شو چې زه استعفا وکړم نو خو تا ګټلې ده ما هغلې ده راس ښکاره خبره وه بلکل د دې ځای نه ورغلل بیا یې سره تقسیم کړل بیا د شپږو میاشتو دپاره یو مشر که بیا په شپږ دپاره بل مشر که یو په یوه غره کې کېناسته بل په بل غره کې دا اوږده اوږده میزایلونه یې ورکړه دا چې اته میله ویشتل کوي د دې کابل ته ګولۍ ونیولې د کابل ټول نظام یې ونړاوه د کابل ټول افغانستان ښارونه یې ونړول شپږ اووه کاله وینې تویې شوې پر څه شي وینې تویې وې تا ګټلې ده نجیب الله ځي اوس خپل فوجونه سنبال کړه که د فوجو مشر نه دی په کار هغه لري که خپل ملګري کمانډر ان چیف کا که د هوایي جهازو مشر نه دی په کار هغه لري که د خپلې مولانا کمانډر ان چیف کا خپل کور کمانډران ودروه خپل افغانستان د نوي سره ورغ جان ته کور ودان په افغانستان کې خو چې دغه اړې ګړې وو هر ډېر خراب و خلک ډېر زیات د تباهۍ سره مخ وو د پاکستان قوم پرست ګوندونو کوم چې پښتون سیاست کوي تاسو یې عوامي نیشنل پارټۍ یا نور که داسې قوم پرست ناره لګوي هغوی په دغه ټایم څه کردار ادا کولو تاسو خو ملاقاتونه کول د غلام اسحاق خان صاحب سره نور مشرانو زه نور پارټیانو خو هغه نه کوم رایزني نه کوم موږ په خپله د اولې ورځې صدا خبره په ګوته کړه چې پاکستان زیاتوب کوي پاکستان افغانستان کې خانه جنګي جوړوي پاکستان د افغانستان بیخ وباسي سم ولاړ ټینکونه یې اره کړل په کباړي کې خرڅ کړل جهازونه یې اره کړل په کباړي کې خرڅ کړل شپږ کاله پس یې بیا د طالبانو په نامه بابر سیر الله بابر د کوچ نه لښکر روان کړ هغه سټوري ټول جهان ته معلومه ده دا اوس جنګ روان دی خبره دا ده موږ د یو قام په حیثیت د یو قام په صفت باید چې پر دې خبره باندې سره جرګه شو ځان سره پوه کړو عقل سره شریک کړو چې آخر تر کومه به سره جنګېږو 2 کاله دعوې د اسلام کوي خلک مسلمانۍ دعوې کوي د هر جنګ یو دغه ستا یو پای دا زموږ د جنګ پای به یې که به نه دغه مداخلت اوس هم روان دی ته نه خبر نه زه ستاسو نه بدینه بعد یو بل سوال کوم جي مداخلت بد کار دی مضمون د پېښور په اخبار کې زرغون شاه نوی د کسه نوی د سړي مضمون لیکلی دی هم دا داستان یې بیان کړی دی او خلک د امریکې دي او امریکې پیسې دي او خلک وایي چې هلته مداخلت یاره موږ پیسو والا خلک نه یو
نه د ځان سپینول غواړم نه د تاریخ به دا ثابته کړي موږ دا خاوره د ځان بولو موږ پښتونخوا وطن د پښتانه بولو موږ دا پاکستان چونکې پاکستان پښتونخوا وطن د دې برخه ده که هغه د فاټا پښتانه دي که هغه د میاولي اټک پښتانه دي که د خیبر پښتونخوا دي که د کوټې دي مجموعي طور دا قوم دا وطن دا ملک موږ د پنجابي سرایکي سندي بلوچ او پښتانه کور بولو دې کې چې کوم شی غلط روان وي موږ خامخا په ګوته کوو نو زرغون شاه لوی مضمون لیکلی دی چې خلک دا وایي چې مداخلت روان دي زرغون شاه خدای ته وګوره پیسې خو د انګرېز سره ډېرې وې هر چا ته یې ورکولې موږ انګرېز هم دا ویلي دي چې ورو ستا راتګ پښتونخوا وطن ته غلط دی ستا حکمراني موږ نه منو د هغې نه پس که بل چا مارشله حکومتونه راغلي دي ایوبي مارشله راغلې ده بله راغلې ده دا ایسای بختوره دا هم لوی لوی بنډلان خلک ورته کوي که موږ پیسې اخیستلې دومره خلک د ایسای سره ګزاره کوي موږ هم کړې وه چېرته خبره دا ده پښتون افغانستان د افغانستان بچي دا زموږ خطه امن غواړي که نه غواړي موږ امن ولایو موږ وایي امن امن پر کوم شرط امن په هغه شرط بالکل راسئ سره کښېنو افغانستان به یو آزاد مستقل حکومتي سټیټ وي په هغه کې به هېڅوک مداخلت نه کوي پنځمه صوبه د چا نه دا د رحیم الله ما ته خپله وی موږ په ټلویزیون کې سره ناست وو رحیم الله وایي چې بجټ جوړېده څو بخښه رحیم الله نه شهید حسین موږ ورغلو غلام اسحاق خان صدر دا شپې دي چې بربادي جوړه کړه افغانستان کې خانه جنګي روانه شوه ول دوی ویل چې ته بجټ کې افغانستان پر څه پیسې ایښتې ما دا شک شو چې یاره سړی خطا ورته ژبې خطا ورته بل شی یاد کړه ما ورته افغانستان ول ډول وو ول ما څنګه ول دوی چې افغانستان به د نن نه پس پنځمه صوبه موږ بولو د هغې دپاره بجټ کې پیسې کښېږدي اوس نو یو طرف ته ته وایي چې افغانانو کله چاته دغه نه دي تسلیم کړي ازادي بل طرف ته د انګرېز ته نسو تسلیم روس ته نسو تسلیم فلاني ته نسو تسلیم بیا اوس دې سنټر باندې ته پر هغه باندې بنګلادیشي جوړې اسټریټیجیک ډیپت خبرې پکې کېدې صفحه ښکاره کېدې افغانستان پنځمه صوبه خبره ده د امن لومړی شرط دا دی چې افغانستان به یو مستقل آزاد ریاست موږ پښتانه پاکستان نه ماتو تر اوسه پورې ما دا په ایمان درته وایم موږ پښتانه افغانستان موږ وطن دی افغانستان موږ مشترک ملک وو بیخي تر اوسه پورې 1800 پورې 1800 پورې لومړی افغان سفیر سټوارټ فینسټن چې ټول هند یې قبضه کړ ټول د کابل نه یې نیولې د مدني پر ټول اسلام یې قبضه کړ ټول ایران یې قبضه کړ چې انډس ته راورسېده اباسین ته خیال یې وکړه چې یاره د افغانانو سره یو دغه پکار دی یو سم وروري پکار ده برابري په بریا باندې سفارتي تعلقات هغه سفیر خپل کاغذونه د سفارت په پېښور بالاحصار کې پیش کړل او باچا ته یعنې افغان باچا په بالاحصار کې ناست و موږ نه غواړو چې بیرته د امونه نیولې د اباسین نه پورې ټول افغانستان یوسي لیکن یو شرط دی خبره دا ده چې پاکستان کې به پښتون سیال وي صحیح پاکستان کې به د پښتانه مور د پښتانه پلار د پښتانه خور د پښتانه لور د پښتانه بچی هغه حق لري چې د بل بچی نه لري دا خو به هله کېږي چې په پښتانه سره یو شي متفق شي که نه بل دا به هله کېږي چې که متفق دي غریبان خلک اتفاق خلک یو ګیله دا کوي چې ان پی شو که تاسو یاد دی چې دوی مشران خو دعوه کوي چې پښتنو ته یووالی پکار دی اتفاق پکار دی دوی په خپله یو نه کېږي د پښتونخوا نیشنل ډیموکریټک الائنس په نوم باندې یو شی راجوړ شو هغه بیا ختم شو نن راته دا وایي چې د هغې د ختمېدو یا د هغې د غیر فعال کېدو یا د هغې بالکل ختمېدو وجوهات څه ول څوک د هغې ذمهدار ول ايش بدي دغنا غسل دا هم د پښتنو سره تړلې شوي خبرې دي که نه خبرو سره د شو خبرونه ډایورټ شو ښه دي موږ د یو تاریخ خلک ټول جی موږ د یو تاریخ خلک صحیح موږ ټول سره جمع شو جی بلکې زه دا وایم چې پښتون د قومي تحریک هغه تاثر درلود چې د پاکستان ټول واړه قومونه سره راجمع کړل سندیان بنګالیان د پنجاب مترقي قوتونه آزاد پاکستان پارټي د افتخار الدین د جی ایم سعید او حیدر بخش جوتوي پارټیانې د سند د بنګال نه باشاني صاحب د کراچۍ محمود الله عثماني د بلوچو نه بزنجو صاحب او ګلخان نصیر سید عبدالکریم عثمان ګل د دوی پارټي وه خان رشید عبدالصمد خان اڅکزی د کوټې ډویژن جنوبي پښتونخوا نه ورور پښتون بادشاه خان خدای خدمتګار دا ټول موږ سره جمع کړه په 1950 کې موږ پارټي جوړ کړه دا لومړی د پاکستان جمهوري د چپ لاس پارټي او نیشنل پارټي د هغې منشور څه و منشور یې دا و چې پاکستان به یو فیډریشن
پاکستان کې به بلوچ پښتون د پنجابي د سندي د ژبه پر بنیاد د تاریخ پر بنیاد قومي صوبې جوړېږي یعنې د چترال نه نیولې تر سوی پورې به دا یوه صوبه په دې کې موږ وعده سره کړې وه په دې وعده کې باچا خان شامل دی په دې وعده کې به زنجو شامل وو په دې وعده کې ګل خان نصیر شهزاده کریم شامل وو په دې وعده کې سندیانو مشران شامل وو په دې کې محمود الله عثماني حیدر بخش چتوی جیم سید باشاني صاحب شامل وو دا زموږ وعده وه چې ونې نوټ خلاف سټرګل کوو کوشش وکړو ونې نوټ ماتو او یو جمهوري پاکستان به تشکیلوو او درګو غټه نقطه چې وه یا پر موږ الزامات دي چې دا فلاني سره تړلي دي فلاني سره تړلي دي د هغې پارټۍ د منشور یوه نقطه دا وه چې د روس او امریکې په جګړه کې به موږ نان الاینډ یو موږ دا نه دي ویلي چې موږ به د روسیانو سره یو یا به موږ د امریکې سره موږ دا د دوو سانډانو جنګ دی په دې کې په کار چې موږ پاکستان غیر جانبدار وساتو سټرګل وشو په زرګونو کلو جیل ونې نوټ څنګه جوړ څه چا جوړ کړ دا ټاپک زه نه چړم صحیح او وکړه بالکل ونې نوټ چا جوړ کړ څنګه جوړ کړ نه کېږي مقابله وشوه ونې نوټ مات شو پر دې بنیاد مات شو چې زړې صوبې به بحال کېږي زړې صوبې کې خیبر پښتونخوا وخت ان ډبلیو اف پی نو دا صوبه باید چې بحال شوې وي پنجاب باید بحال شوی وي سند باید د نوې سره یو نوې صوبه جوړه کړه دا د وعدې خلاف چې موږ سره کړې وه صحیح نوې صوبه یې جوړه کړه پښتون او بلوچ سره ګډ کې بلوچستان یې جوړ کړ په هغې دا دغه مات شو قومي تحریک قومي تحریک د هغې بعد موږ ټولو کوشش کړی دی دوی به زیات کړی موږ کم کړی دی پښتون جرګه جوړه شوله د پښتون جرګې نه بعد